قدرمنو دیو زمونږ ځانګړي مېلمانه دي انشاءالله ښه مېلمستیا به ورته ورکوو چې څومره خواړه ته دیو اړتیا لري انشاءالله هماغومره خواړه ورته ورکوو. قدرمندو نن دوشنبه اپریل 14 او 2025 شکر الحمدلله کډوالو لپاره ښایسته غوښه او وریجې آلو. قدرمندو دا وګورئ دغه بل دی زموږ استاد لګیا دی فکر دا وګورئ غوښه پرته دونه غوښه ورکړي چې دغه کډوال په غوښو ماڼه کوي. نو قدرمندو دغه خرمه ورته برابره کړې ده او دا بل ته هم وښیه وه. قدرمندو دا صحیح شو. دغه مرسته د چا لخوا شوې ده؟ نو دغه ملي تجار حاجی بابا هډوال شرکت رئیس الحاج عبدالرحمن هډوال صاحب لخوا شکر الحمدلله زرګونو کسانو ته به یعنې د پاکستان نه راستنېدونکو کډوالو ته به خواړه ورکول کېږي. نو قدرمندو هیله کوم راسره اوسئ چې توضیح موږ یو دوه درې پیکه به ورکوو چې بس شي. نو قدرمندو موږ کوشش کوو چې دغې کډوالو ته یو ښه خواړه ورکړو په مڼه ګېډې ورکړو چې انشاءالله د دغې کډوالو موږ نه هر یو څیز غوښتنې نور انشاءالله موږ خدمت ته ولاړست د خپل د خولې خواړه دغې کډوالو سره نیم کوي. بچیان د خوار ملت ولاړ درته قطار قطار بچیان د خوار ملت دا ډیرو یتیمانو ارمانونه دې ګټلي د خوارو غریبانو فریادونه دې ګټلي د خوارو غریبانو فریادونه دې ګټلي قربان دې شم صاحبا قربان دې شم صاحبا بلا زړونه دې ګټلي د خوارو غریبانو فریادونه دې ګټلي د خوارو غریبانو فریادونه دې ګټلي که هر چیرته اوسېږي زموږ سترګې در پسې وي که هر چیرته اوسېږي زموږ سترګې در پسې وي خوشحال دې ځکه غواړو خوشحال دې ځکه غواړو عزتونه دې ګټلي د خوارو غریبانو فریادونه دې ګټلي د خوارو غریبانو فریادونه دې ګټلي قربان دې شم صاحبا قربان دې شم صاحبا بلا زړونه دې ګټلي د خوارو غریبانو فریادونه دې ګټلي د خوارو غریبانو فریادونه دې ګټلي کوڅه په کوڅه ګرځي غریبانو کړې پوښتنه کوڅه په کوڅه ګرځي غریبانو کړې پوښتنه
دې شم صاحبا قربان دې شم صاحبا بلا زړونه دې ګټلي د خوارو غریبانو فریادونه دې ګټلي د خوارو غریبانو فریادونه دې ګټلي ته ډېرې قدردان په هر چا ګرانې محترمه ته ډېرې قدردان په هر چا ګرانې محترمه زما پکتیاوال ډېر زما پکتیاوال ډېر ښکلی شي قدرمندو دا زموږ میلمانه دي او انشاءالله ښه میلمستیا به ورکوو ښه عزت به یې کوو او انشاءالله د دوی خدمت ته به ولاړ یادونه دې ګټلي